السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو نن په یو ګروپ کې هغه موجود یو. تاسو سره به د خندا کوشش کو چې د خندا ویډیو تاسو سره شیر کو. د نه علاوه د خندا کم پوسټونه چې دي هغه به تاسو سره شیر کو. نو ویډیو هغه پوره وګورئ، مکمل وګورئ، ځکه چې ډېر د خندا خندور میسیجونه او کم ویډیوز په هغه کې دي. د ټولو نه مخکې راځو یو لطیفې ته، هغه واورئ. هغه وایي یو هلک د واده په اوله شپه د ښځې نه شال اوچت کو، نو ښځه یې ډېره زیاته ښکلې وه. هلک لاسونو له پړق ورکو، ویل یالا ویری ګوډ. د دې نه پس راځو یو بل پوسټ طرف ته، هغه هم تاسو سره هغه شیر کو. دې کې چې کوم دی نن به مونږ کوشش کوو چې ستاسو په مخونو باندې خندا راولو. ډېر زیات پوسټونه هغه کې نن د خندا دي. په دې کې وایي نن سبا مینه د بلیټوت غوندې ده، که نږدې وي در سره کنیکټ به وي، چې لږ لرې شي نو بیا سرچینګ پر نیو ډیوایس. 100% حقیقت، بالکل حقیقت یې ویلی دی، همدغسې ده. دې نه پس راځو بلې ویډیو طرف ته. دا پوسټ هم تصویر چې تاسو وینئ په دې کې وایي الله به دا وخت هم راولي چې زه به ویم یلکه لرې شه مور دې مونځ کوي. نو ډېر زبردست دا کوم پرنس راج هغه دا ویډیو دا پوسټ چې دی هغه شیر کړی دی، نو ډېر زیات ویری ګوډ. د دې نه پس راځو یو بل ویډیو طرف ته، هغه هم وګورئ. پروګرام کینسل، آیا پر دې کې څه دي ویډیو وګورئ مکمل. کم نقصان یې وګویا، ډېر زبردست، ډېره زیاته خوندوره ویډیو. د دې نه پس راځو یو بل ته. وایي سړی یې ډي ته کو، بابا په غوږونو کې انسپرانې ورکړي دي چې ورسه په لاس کې دی. ګورو مخکې چې څه کېږي، زوی طرف روان دي. ټول چای پیتوی کو. سړی منډې وایي چې چېرته ځي. باتروم ته لاړو. بابا پیچې ستوي کو چې هغه به ځان باندې ټولر سره وکړه. دې نه پس راځو نور ویډیوګانو طرف ته. او باچا خان مرکز دا رسه واورئ، ډېر زیات خوندور. باچا خان مرکز کے بعد ډېر زیات زبردست یار. ان پی والا چې کوم خبره کړې وه او د هغې نه پس په سوشل میډیا چې په هغې پسې کم ګپ روان دی، کم پوسټونه پسې چې روان دي، کم باس چې پسې روان دي، نو خلکو ډېر مذاق طرف ته هغه بوتللی. دې نه پس راځو یو بلې ویډیو طرف ته، او په هغې کې دي چې کله طالبان په دې ویډیو تاسو کتلی شئ، دا کم ګاډي کې کسان ناستي، نو په دې باندې چې بیا کله طالبان راشي بیا آیا بیا هغه کم چلونه کوي او د طالبان نه مخکې کم چلونه کوي. د طالبان نه مخکې دا چل کوي. اوس په طالبان راغله نو بیا اسلامي نظام رب دې حاکم کړه، دا زه دې ډېر ارمان، ډېر زبردست، ډېر زیات ښکلی. وایي صبر کارت پاکستان تحریک انصاف حکومت یار اخر به صبر کارت ورکوي، نو ځکه دا کم حالات چې روان دي او کومه ګراني چې روانه ده، کومه بېروزګاري چې روانه ده، نو د دغې دپاره صبر کارت هغه ډېر سخت ضرورت دی، دا پکار دی. دې نه پس هغه راځو چې خوندوره ویډیو هغه هم تاسو سره پلی کوو، ځکه نن چې زمونږ کومه ویډیو ده نو هغه دا ټول د خندا دپاره ده، ستاسو په مخونو د خندا راوستلو دپاره. په دې کې وایي امیرو کا دل بنانے کا سټایل، کومه جینۍ چې دغه تاسو کتی شئ بیا ورکړلی وایي همارا. نو یار دا کم تصویر چې دی دا کم د هلک دا ډېر زیات هغه وایرل دی په سوشل میډیا که مونږ وګورو، هغه که په هر ځای کې دی، نو دا په ټیک ټاک باندې هم داسې پوسټونه هغه د دې کېږي، ډېر زیات وایرل دی. یعنی کم سټایل چې دی کړی دی نو هغه تاسو کتی شئ، باقي تاسو هغه پوهیږئ چې کم قسمه سټایل یې کړلی. سمجھ رہے ہو؟ دې نه علاوه د جینۍ کم سټایل چې دی هغه دل جوړ کړی دی، خو هلک چې کم سټایل کړی دی نو هغه د ویلو نه دي.
د دې نه پس کوم نوي یو ویډیو طرف ته راځو ښه دا هم واورئ. बड़े पे लिखली हम दी वही सारी दुनिया सोच में है इस मुल्क पर कर्जा कैसे चढ़ा. یعنی کم سیستم چې د وکو یعنی خره چوت کو او کم دغه چې د ټریکټر په شان یا د بل دسي ګاډي په شان هغه کم شګي چې د هغه تی واړول او خر هغه په چوت کو. نو د دنیا هم دا سوچ دی دا ملک دونه وخيار دی د کم خلک چې د دونه وخيار دي نو په دی باندې دا کم قرضه چې د نو هغه په څنګه جوړه شوی ده. दीन पस राजू खा वया में तो प्यार के दो पल भी नसीब नहीं हुई और बदनाम ऐसी हुई जैसी आशिक इजाद हमने किया हुआ ढेर खयार. یو پوسټ دی پاغي کوي د سکول مینتوب سم خوند کوي سړی سهار وختي رواني واو ډیر ښه. جس نے ویډیو بنایا ہے دا ویډیو چې کم دا غزه تاسو ته نشم خو د ذکر کاپی رائټ پر راځي دغه وجنه خو کوم ویډیو چې تاسو به کتلی هم ډیر زیاته مزیدار ده کم د افغانستان چې کم حالات دي دغه په تناسب باندې جوړه شوې ده. ډیر ښه اکسلیټر ته ډانس کوي اور اکسلیټر پریدا بس ښه پریدا او اکسلیټر پریدا کسیا سی چمچي بیا خو بیتی کچي او کسیا سی چمچي او بیا خو بیتی کچي او د کارې ګرن چي پالش غټانو لا کوا د نور اکثر پریدا او اکسلیټر پریدا کپورنا کلکی نو خطرناک کلکی ورزه بے با کلکی شجینا کو پشان خویو نټول د نر پریدا پریدا د چا وپا نمنی خلق رشتیا نمنی زما استان منی وای کبھی آونه میناره پاکستان قلاری گماټا پر پریدا پریدا اکسلیټر پریدا اکسلیټر پریدا. نو دغه یو څو ویډیوګانې ډېرې خوندورې ویډیوګانې ستاسو په مخونو د خندا راوستلو دپاره هغه موږ تاسو سره شریک کړي. نو امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. داسې د یو ګپ شپ ویډیو وه دې کې نور داسې څه معلوماتي پیغام ستاسو دپاره نه و صرف او صرف زموږ مقصد دا و چې تاسو په مخونو هم خندا راشي. نو انشاءالله بله ویډیو کې به میلاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان.